بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه هر ماخستن بیدېږم، سهار چې راکښېنم لمونځ راڅخه قضا سوی. ما ته یوه داسې طریقه راوښیه چې د هغې طریقې په برکت باندې زه وکولی سم چې د سهار لمونځ وکم. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه طریقه یا یوه دعا ښوولې ده. هغه یو داسې برکتناکه دعا ده، سره د دې چې د ټولو فتنو څخه به په امن یې، بلکې پیغمبر علیه السلام فرمایي فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطره، که په دغه شپه وفات سوې پر ایمان باندې به وفات سې، و ان اصبحت اصبت خیره، او که د سهار کې نو خیر ته به وصل سې. تر ټولو بهترین خیر دا دی چې سړی عبادت وکړي. نو دغه دعا چې د بخاري شریف په یو روایت کې راغلی ده، زه یې وایم، ته یې ښه په غور سره واوره، زده یې که، بیا یې هر ماخستن وایه. یو خو به د سهار لمانځه ته انشاءالله راکښېنې، او بل دا چې د نورو فتنو او افاتو بلیاتو څخه به هم خلاص سې. هغه دعا داسې ده: اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. بس همدا دعا وایه، إن شاء الله العزیز ګټې به دې ډېرې لاسته راوړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.